خندا څه ګټه لري په اړه یې له موږ سره پاتې شئ. خندا په لغت کې د ښادۍ او خوشحالۍ په وخت کې د شونډو رغېدو ته وایي چې کله غږ هم ورسره وي او د ژړا ضد ده. د خندا په وخت کې خوله، پزه، سترګې، شونډې، باڼګان او تندی ځانګړي خوځښتونه کوي چې د غاړې پلي شخیږي، مخ سور او شین اوړي او په رګونو کې د وینې تګ ګړندی کېږي. ویل کېږي چې خندا د انسان د فزیولوژي یوه ډېره پیچلې څرګندونه ده. هر بالغ انسان په ورځ کې په منځني ډول 11 ځلې خاندي. د فزیولوژي لحاظ تخنول او د پوستکي لمسول هم د خندا لامل ګرځي او دا په دې دلیل ده چې مغز کې داسې ځانګړي ځایونه شته چې دا الکترونیکي لمسونه یې د خوشحالۍ او خندا لامل ګرځي. کله چې څو تنه یو ځای سره وخاندي دا د هغوی ترمنځ یووالی او همغږي ښیي. د چین په فرهنګ کې ویل شوي چې یوه خندا 10 کاله څوک ځوان ساتي او کولی شي د 100 ناروغیو درملنه ورباندې وکړي. ځینې څېړونکي وایي هغه څوک چې لږ یا هېڅ نه خاندي د زړه په ناروغۍ اخته کېږي. خندا 2 برخې لري، یو د څېرې بدلون او بل هم غږ چې تولیدېږي. کله چې مو خندا مزغو ته د خندا کولو امر وکړي، که په زور وخاندئ نو بیا مازغه د لاسونو او پښو د خوځېدو امر هم کوي. یو کارپوه ویلي دی چې خواړه، استراحت او خندا د نړۍ تر ټولو نه ښه ډاکټر دی. ان په لرغوني تاریخ کې د روغتیا بیرته لاسته راوړلو لپاره خندا یو ډول اغېزمن درمل ګڼل کېده.